د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو ژوند ډیر خراب شوی دی. که څه هم طالبان تل ادعا کوي چې ښځو ته یې د اسلامي اصولو له مخې حقونه ورکړي دي، خو پر دوی د نړیوالو لخوا نیوکه کیږي چې د ښځو لومړني حقونه یې نقض کړي دي. ایراني رسنیو خبر ورکړی چې د افغانستان لپاره د ایران او چین ځانګړو استازو په کابل کې په خپله کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي سږکال د څه باندې 21 میلیونه بېوزله افغانان د لاسنیوي لپاره 3 میلیارده ډالرو ته اړتیا لري. د ایران څخه ترلاسه شوي معلومات ښیي چې د دې هیواد د علومو وزارت پوهنتونونو ته امر کړی چې میشت افغانان محصلین د استوګنې اسنادو پر بنسټ په پوهنتونونو کې ثبت نه کړي، او د ترکیې هغه